پاکستان په افغانستان کې څرنګه حکومت غواړي؟ طالبان ورته تر اوسه څه کړي دي او څه کول ورته غواړي؟ دا چې هندي ورځپاڼې په دې اړه څه خطرناک حقیقتونه افشا کړل، ټول په ویډیو کې وګورئ. د هنجاب انډیا ټوډے ورځپاڼې په یوه مطلب کې لیکلي دي د افغانستان ګڼ روغتونونه په خوارځواکۍ پاخته ماشومانو ډک دي. د مطلب په دوام کې راځي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان دا مهال د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی. انډیا ټوډے ورځپاڼې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي دي چې د ورځپاڼې په لیکنه د ناروغۍ پر بستر پراته دي. میندې او پلرونه یې د مرستې ترلاسه کولو او لاسنیوي غوښتنه لري. د مطلب په دوام د ملګرو ملتونو تازه راپور ته هم اشاره شوې ده چې پکې راغلي دي اټکل کیږي چې په افغانستان کې به سږ په 1 میلیون او 100,000 هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. انډیا ټوډے ورځپاڼه زیاتوي افغانستان په داسې حال کې د ماشومانو د ژغورنې لپاره مجادله کوي چې د مرستو لپاره هیلې په مړاوي کېدو دي او وخت هم تېرېدو دی. یوریشیا ریفو خپرونې د خپلې پرونۍ ګڼې په یوه مطلب کې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې له ثبات سره تړلی بللی دی. د مطلب په یوه برخه کې راغلي که افغانستان ته سوله راځي تر بل هیواد به زیاته ګټه ګاونډي هیواد پاکستان ته ورسیږي. د لیکوال په باور پاکستان هیڅکله په افغانستان کې داسې حکومت نه غواړي چې غیر دوستانه اړیکې ورسره ولري او اسلام آباد داسې حکومت هم نه غواړي چې تر پاکستان له هندوستان سره ډېرې دوستانه اړیکې ولري. که څه هم لیکوال پاکستان افغانستان ته د سولې او ثبات په راوستلو کې مهم بللی دی، خو د افغانستان تیر حکومتونو په وار پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې په افغانستان کې یې خونړي بریدونه کول. اسلام آباد د افغان طالبانو په ملاتړ هم تورن دی او د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وار د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې وه. د نوموړي خپرونې لیکوال د خپل مطلب په دوام زیاتوي د افغانستان سوله او ثبات په پاکستان کې د سولې او ثبات معنی لري چې اقتصادي ودې او په اقتصادي برخه کې د دواړو هیوادونو تعامل ته زمینه برابروي. د مطلب په یوه برخه کې د چین دریځ ته هم اشاره شوې ده چې غواړي په افغانستان کې سوله وي او وکړی شي چې پر بېلابېلو پروژو پانګونه وکړي. تر دې مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې چین غواړي د میزاینکان د استخراج پروژه بیرته پیل کړي او طالبانو هم په دې برخه کې د چین له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. له ملتیا مو ډېره مننه کوم. له سوله افغان چینل څخه نورې ویډیوګانې مه هېروئ. همدارنګه نظریات مو هم په کومنټ کې لیکلی شئ. تر بلې ویډیو چې راګرځم تاسو ته ښه وخت. الله مو مل شه. د خدای په امان.